دغه ښځه راته وایي چې په شا کې ښه تر بیخه او سم راومنډه. سلام دوستانو، زموږ د ویډیوګانو مقصد تاسو ته لارښوونه ده. که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ. میړه یې وایي چې زه دومره معامله ورسره نشم کولی. زه ورته وایم د مخې لخوا ورسره کوروالی وکړم، خو هغه بیا د کونې لخوا زما کور ته ورکش کاږي. هغه خو ګناهګاره ده، زه یې هم ورسره ګناهګار کړم. خاوند یې وایي ښځه یې د ورځې په 3-4 نورو هم ځان یخوي، بیا ما ته هم وایي چې د شا لخوا یې راومنډه. خاوند یې وایي ډېر ترې تنګ شوی یم، ښځې ته خو څه ویلی هم نشم. دولت ته وایي بیا به مې شپې د تورو تمبو شاته وي. آخر څه وکړم؟ ملګرو، کومه ښځه چې د شا لخوا د کوروالی خوښوي څو دلایل لري. اول، هغه چې کله پیغله وي د کلي د هلکانو سره یارانې شروع کړي او وخت ورباندې تېروي. کله یو ځای نه کله بل ځای نه هلک ته اشارې کوي، او کله چې د هلک حوصله ختمه شي د معاملې کولو ورته ووایي. نجلۍ ورته وایي زه دا کار څنګه وکړم؟ ما خو لا واده هم نه دی کړی، نشم یې درسره کولی. هلک بیا د شا لخوا ورڅخه غوښتنه کوي، د شا څخه یې داخلوي. نجلۍ مجبوره ده چې خپله نازنینه، پسته او ښکلې کونه هغه هلک ته ورکړي، تر څو خپل کوتک تر بیخه ورکې دننه کړي او هلک ورڅخه خوند واخلي. هلک خو مجرد وي چې چرګه هم ورته برابره شي خپل کار کوي او خپل زړه یخوي. او د نجلۍ کونه خو لا ډېر خوند لري، مزې کوي. نجلۍ چې کله خپله سپینه سومبۍ ورکړي نو هلک ترې همیشه غوښتنه کوي چې سم خوند یې کړی، یو ځل بیا راکړه. د نجلۍ هم عادت جوړ شوی وي، همدا وي چې کله واده هم شي د خاوند څخه د شا لخوا کوشش کوي ور دننه یې کړي. نو پلرونو ته دا وایم چې د خپلو لورګانو پام ساتئ تر څو په ځوانۍ کې کونه ورنه کړي او خپله سپینه سومبۍ ښه وساتي د خپل خاوند لپاره. تاسو هم ورباندې پام کوئ. نو ملګرو، یوه هیله لرم تاسو زما دا چینل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل نښانه هم ووهئ او ورسره لایک یې هم کړئ. مننه دوستانو چې تر پایه راسره وئ.